د لومړی مستطیل خانه خالي د دویمه خانه خالي په پرتله 1 متر فاصله لري. دغه ته وګورئ. د لومړي مستطیل پلانوالی 3 متره ده. دویم مستطیل پلانوالی 9 متره ده. که تاسو 3 له 9 سره پرتله کړئ، لومړی مستطیل 6 متره لنډ ده. د دویم مستطیل په پرتله تاسو هغه دلته ګورئ. نو 3 د 6 په اندازه له 9 څخه کم ده. دغه 6 متره دی. تاسو پوهیږئ چې له هغه څخه زیات ده. لومړی مستطیل پلانوالی کم ده. اوس موږ ویلی شو چې له لومړي مستطیل څخه کم ده، یعنې په دې معنا چې 6 متره له دویم مستطیل څخه لنډ ده. نورې بیلګې کاروو. د لومړي خانه خالي خط د سانتي متر په اندازه اوږد ده. کولی شو اندازه یې کړو. همدلته اندازه کوو. لومړی خط 9 سانتي متره اوږد ده. 9 سانتي متر اوږد ده. دویم خط سانتي متر خانه خالي لري. دغه لیک شانته غټوو تر څو وکولی شو په سمه توګه یې ووینو. دویم خط خانه خالي سانتي متر ده. دویم خط 5 سانتي متره ده. بیا یې هم غټوو. دویم خط 5 سانتي متره ده. لومړی خط خانه خالي سانتي متر نسبت د دویم خط ده. که 1 او 9 خط د 5 په برابر کې ده، یعنی ویلی شو چې 4 سانتي متره له 2 څخه اوږد ده. لومړی خط 4 سانتي متر له دویم خط څخه اوږد ده. تاسو کولی شئ دلته یې وګورئ. له 2 څخه 1 خط ته تاسو باید 4 سانتي متر ور زیات کړئ. نورې بیلګې کار کوو. لومړی مثلث خانه خالي سانتي متر ده. له خطکش څخه کولی شئ د اندازه کولو لپاره ګټه واخلئ. 3 سانتي متره اوږد دی. دویم مثلث خانه خالي سانتي متر ده. لږ ښکته راځو تر څو مثلث ووینو. دویم مثلث د 5 سانتي متر په اندازه ده. دویم مثلث په اندازه د 5 سانتي متر ده. لومړی مثلث خانه خالي سانتي متر د دویم مثلث په نسبت ده. که لومړی مثلث د 2 سانتي متر په اندازه له دویم مثلث څخه لنډ ده. 3 د 2 په اندازه له 5 څخه کم ده، یعنې په دې معنا چې 2 سانتي متر لنډ ده. پام وي چې لومړی مثلث د دویم په پرتله لنډ لیدل کیږي. څومره لنډ ده؟ 2 سانتي متر، ځکه 3 سانتي متر جمع 2 سانتي متر مساوي په 5 سانتي متر کیږي. یو بله بیلګه هم کار کوو. لومړی مستطیل خانه خالي سانتي متر ده. دلته کولی شو وګورو چې دغه 9 سانتي متر ده. خطکش لیک شانته له مستطیل څخه اوږد ده. موږ یوازې 9 سانتي متره یې اخلو. دویم مستطیل هغه مستطیل چې 6 سانتي متر وي لیدل کیږي. 6 سانتي متر. لومړی مستطیل اوږد ده. د دویم مستطیل په پرتله 3 سانتي متر اوږد ده. د سانتي متر د 3 سانتي متر په اندازه له 4 څخه زیات ده، یعنی ویلی شو چې 3 سانتي متر اوږد ده. لومړی مستطیل اوږد ده. او اوس زموږ کار ختم ده.